My first video is about English to Pashto important sentences. Sentence number 1. I know him. I know him معنا ده زه هغه پیژنم. که ته اوس په انګلیش کې چاته وایې چې زه هغه پیژنم نو داسې به وایې I know him. زه هغه پیژنم. بله جمله د ملګرو مونږ سره We should not betray in deposit. We should not betray in deposit معنی ده مونږ باید په امانت کې خیانت ونه کړو. Betray وی خیانت ده. بله جمله د ملګرو Don't be fool. Don't be fool معنا ده بیوقوف مه جوړیږه یا کم عقل کیږه مه. مونږ چاته وایو کنه چې بیوقوف کیږه مه یا بیوقوف مه جوړیږه نو په انګلیش کې به ورته وایو Don't be fool. بله جمله د ملګرو مونږ سره May Allah heal you. May Allah heal you معنی ده الله دې شفا درکړي. یو څوک مریض ده ته ورته وایې پوښتنه کوي او بیا ورته وایې چې الله دې شفا درکړي نو په انګلیش کې به ورته وایې May Allah heal you. May Allah heal you معنی ده الله دې شفا درکړي. بله جمله د ملګرو مونږ سره May Allah forgive our all sins. May Allah forgive our all sins معنی ده الله دې زمونږ ټول ګناهونه معاف کړي. sins وای ګناهونو ته. بله جمله د ملګرو هغه بیګناه ده. هغه بیګناه ده په انګلیش کې به داسې وایو She is sinless یا که سړی وي نو بیا به وایي He is sinless. sinless معنا بیګناه ده. مونږ وایو هغه بیګناه ده نو په انګلیش کې به وایو He is sinless. هغه بیګناه ده. بله جمله د ملګرو Don't bother us. Don't bother us معنا ده مونږ مه تنګوه. اوس مونږ چاته وایو چې همدا اوس مونږ مه تنګوه نو بیا به وایو Don't bother us at the moment یا right now. همدا اوس مونږ مه تنګوه. Don't bother us right now. بله جمله د ملګرو This matter ends here. This matter ends here معنا ده دا خبره یا دا مسله همدلته ختمه کړه. مونږ چاته وایو کنه چې دا خبره همدلته ختموه او بس ده. بله جمله د ملګرو که مونږ چاته وایو چې زما له مخې ورک شه یا زما له مخې ځه نو په انګلیش کې به وایو Get out of my sight. Get out of my sight معنی ده زما له مخې ورک شه. بله جمله د ملګرو که مونږ چاته وایو چې هیڅ چاته تکلیف مه رسوه نو په انګلیش کې به وایو Don't make trouble to anyone. Don't make trouble to anyone معنی ده هیڅ چاته تکلیف مه ورکوه یا هیڅ چاته تکلیف مه رسوه. بله جمله د ملګرو که مونږ چاته وایو چې زر کوه راځه چې لاړ شو. زر کوه راځه چې ځو نو په انګلیش کې به وایو Hurry up, come to go. Hurry up, come to go معنی ده زر کوه راځه چې ځو. بله جمله د ملګرو که مونږ چاته وایو چې حد اقل ماته خو غوږ شه نو په انګلیش کې به وایو At least listen to me. At least listen to me حد اقل یا کم نه کم ماته خو غوږ شه ما خو واوره. بله جمله د ملګرو I am on the way. I am on the way معنا ده زه په لاره یم. که ته اوس چاته وایې چې زه په لاره د روان یم په لاره کې یم په موټر کې ناست یا په بل څه کې نو بیا به په انګلیش کې وایې چې I am on the way. زه په لاره یم. بله جمله د ملګرو As you wish. As you wish معنا ده څنګه چې ستا مرضي وي یا څنګه چې ستا خوښه وي. مونږ چاته وایو کنه چې چې څنګه ستا خوښه وي نو په انګلیش کې به وایو As you wish څنګه چې ستا خوښه وي یا څنګه چې ستا مرضي وي.